غوره ملګری. کتاب د پوهې سرچینه او د افکارو د بدلون وسیله ده. په ژوند کې هر راز بدلون په افکارو کې له بدلون څخه پیلېږي. د مهربانه څښتن په سپېڅلي نامه د سپوږمۍ راډیو درنه اورېدونکو او د غوره ملګري د خپرونې مینهوالو زما سلامونه او مینه ومنئ. ستاسو د روغتیا او سلامتیا په هیله خوښ یم چې یو ځل بیا د غوره ملګري په خپرونه کې د ایکیګای کتاب له 8مې برخې سره ستاسو خدمت حاضر شوی یم. قدرمنه اورېدونکو، د دې کتاب لیکوالان دي هیکتور ګارشیا او فرانسیس میرالیس، ژباړه یې علي الله متوکل کړې ده. ډېر انتظار ته مو نه پرېږدم، راځو د کتاب په نننۍ برخه پیل کوو. نرم حرکتونه وکړئ، اوږد ژوند ولرئ. په ختیځو هیوادونو پورې تړلي ورزشونه چې روغتیا او اوږده ژوند ته ګټه لري. د بلورنز 11 له څېړنې څخه دا ښکاري خلک چې تر ټولو اوږد ژوند لري هغوی ډیر تمرین او ورزش نه کوي، بلکې دوی زیات حرکت کوي، لکه پلی تګ کول، د کور کارونه کول، باغواني کول او نور. کله چې موږ د اوږیمي څخه لیدنه وکړه ومولیدل چې حتی د 80 او 90 کلو څخه پورته خلک لا هم متحرک او فعاله دي. دوی په کور کې نه پاتې کیږي چې کړکۍ ته ګوري او ورځپاڼه لولي. د اوږیمي اوسیدونکي ډیر مزل کوي، له خپلو ګاونډیو سره مجلسونه کوي، سهار وختي پاڅیږي، د سهار تر ناشتې وروسته یا حتی تر ناشتې مخکې د خپلو باغونو خړوبولو ته ځي. دوی ورزشي کلبونو ته نه ځي او نه هم سخت ورزشونه او تمرینونه کوي، خو ټوله ورځ خامخا په حرکت کې وي، کارونه کوي. لکه څنګه چې له چوکۍ څخه ولاړېدل اسانه دي. ګیوین براډلي واشنګټن پوسټ سره په 2015 کال کې په یوه مرکه کې ویلي له 10 دقیقو دوامدارې ناستې وروسته میتابولیزم 90% ورو کیږي. هغه انزایمونه چې ستاسو د شریانونو څخه ستاسو عضلاتو ته خرابه چربي یعنې غوړ د سوځېدلو لپاره لیږدوي ورو کیږي او 2 ساعته وروسته ښه کلسترول 60% راټیټیږي. که د 5 دقیقو لپاره له چوکۍ څخه پورته شئ نو هر څه به بیا پیل شي. دا شیان ډیر ساده دي. ګیوین براډلي د دې موضوع یو له مخکښو متخصصینو څخه دی او د یوې نړیوالې موسسې رئیس دی چې خلکو ته د دې په اړه پوهاوی ورکوي چې ناسته زموږ لپاره څومره تاواني ده. 11 برونز په نړۍ کې هغه 5 سیمې دي چې چیرې چې د خلکو عمرونه اوږده دي یا په اوسط ډول زیات 100 کلن کسان لري. په یونان کې ایکاریا، په جاپان کې اوکیناوا، په ایټالیا کې ساردینا، په کالیفورنیا کې لوما لینډا او په کاستاریکا کې نیکویا جزیره هغه سیمې دي چې د خلکو عمرونه یې اوږده دي. دوی د خپلو غوره عادتونو په خاطر په ټوله نړۍ کې مشهور دي. که موږ د ښار اوسیدونکي یو ممکن موږ ته هره ورځ په طبیعي او سالم چاپیریال کې حرکت کول ستونزمن وي، مګر موږ کولی شو ورزش او تمرینونو ته مخه کړو چې د پیړیو راهیسې د بدن لپاره ښه ثابت شوي. د بدن، ذهن او روح په توازن کې د شرقي هیوادونو منظمول او عادتونه په غربي هیوادونو کې خورا مشهور شوي. دا عادتونه او منظموالی له بیخي زیاتو وختونو څخه په شرقي هیوادونو کې د روغتیا د ودې لپاره کارول کیږي. یوګا په اصل کې د هند هیواد یو ورزش دی، خو په جاپان کې هم خورا مشهور شوی. د چین کیګونګ او تایچی د یو شخص د بدن او ذهن ترمنځ همغږي رامنځته کوي، څو تاسو د نړۍ سره په پوره ځواک، خوښۍ او آرامۍ مخ شئ. دا د ځوانۍ لپاره ګټور بلل شوي او ساینس هم تایید کړي. دا نرم تمرینونه زیاتې روغتیایي ګټې وړاندې کوي او په ځانګړې توګه د هغو زړو خلکو لپاره ګټور دي چې روغ رمټ نه وي. تایچی پر نورو ګټو سربیره د ناروغیو مخنیوی هم کوي، د وینې دوران زیاتوي، عضلات نرموي، خفګان او فشار کموي. اوس تاسو اړتیا نه لرئ چې هره ورځ د 1 ساعت لپاره ورزش کلب ته ولاړ شئ یا د ځغاستې په سیالیو کې ګډون وکړئ. هغه جاپانیان چې عمرونه یې تر 100 کلو اوښتي موږ ته راښیي چې موږ ټوله ورځ باید په حرکت کې تیره کړو او په منظم ډول له دې تمرینونو څخه یو تمرین هره ورځ ترسره کړو. د دې بله اضافه ګټه دا ده چې دوی ټول ښه معلوم واضح حرکت لري.
که تاسو د دې تمرینونو څخه هیڅ نه خوښوئ نو تشویش مه کوئ. داسې یو تمرین غوره کړئ چې تاسو یې خوښوئ او په هغه کې تاسو په حرکت راولي. په راتلونکو پاڼو کې به موږ له ځینو هغو تمرینونو څخه بحث وکړو چې روغتیا او اوږده عمر لرلو ته ګټه لري. لومړی به ستاسو د ورځې د شروع کولو لپاره یو جاپانی تمرین در وښیو. راډیو ټایسو. دا سهارنی د ځان ګرمولو او نرمولو ورزش د دویمې نړیوالې جګړې تر مخه شروع شوی. ټایسو نوم ته د راډیو لفظ هغه وخت ور اضافه شو چې سهار به د دې تمرین لارښوونې د راډیو له لارې خلکو ته ورښودل کېدې. نن ورځ خلک معمولا دا حرکتونه د ټلویزیون یا انټرنیټ په مرسته ترسره کوي. د راډیو ټایسو د ترسره کولو یو له اصلي هدفونو څخه د برخه اخیستونکو ترمنځ د یووالي روحیه پیدا کول دي. تمرینونه او ورزشونه تل په ګروپونو کې ترسره کیږي، معمولا په ښوونځیو کې د ټولګیو له پیل څخه مخکې او په کاروباري ژوند کې مخکې له دې چې د کار ورځ پیل شي. احصایې ښودلې چې 30 سلنه جاپانیان هر سهار د 2 دقیقو لپاره راډیو ټایسو تمرین کوي. مګر په وږمې کې چې موږ له کومو خلکو سره مرکې وکړې هغو ټولو هره ورځ دا تمرین کاوه. حتی د بوډاګانو په روغتونونو کې هم دا تمرین هره ورځ لږ تر لږه د 5 دقیقو لپاره کیږي. ځینې بوډاګان خو د معلولینو په چوکیو او ویلچر کې په ناستې دا تمرین کوي. موږ له دوی سره په ورځني تمرین کې ګډون وکړ. موږ ټوله ورځ تازه او فعال وو. دا تمرینونه په ګروپي شکل ترسره کوئ. نو معمولا د سپورت په میدان کې یا د استوګنې په لوی تالار کې باید ترسره شي او ممکن لوډ سپیکر ته اړتیا پیدا شي. تمرینونه 15 یا 10 دقیقې وخت نیسي. په دې پورې اړه لري چې آیا تاسو ټول تمرین کوئ او که یا یوازې یو څو حرکتونه. دوی په متحرکه توګه د بدن کشولو او د حرکت زیاتوالي باندې تمرکز کوي. د راډیو ټایسو په تمرینونو کې یو خورا مشهور حرکت دا دی چې په ساده ډول خپل لاسونه تر خپل سره پورته کړئ او بیا په حلقوي حرکت ورکولو سره ښکته کړئ. دا حرکت د بدن د ویښولو لپاره یوه وسیله ده. د حرکت کولو یوه اسانه ورزش دی چې زیات سختوالی نه لري او د امکان تر حده ډیر بندونه او عضلات پر حرکت راولي. دا شاید تاسو ته یو ساده او معمولی کار ښکاره شي، خو حقیقت دا دی چې زموږ په عصري ژوند کې موږ په ورځو خپل لاسونه تر خپلو غوږو لوړ نه دي پورته کړي. د دې په اړه فکر وکړئ. زموږ لاسونه همیشه ښکته وي. د کمپیوټر او ټلیفون د کارولو پر مهال او د کتابونو د لوستلو پر وخت زموږ لاسونه ښکته وي. بس کله کله موږ خپل لاسونه یو یا څو ځله په تر خپلو غوږونو پورته کوو. هغه هم هغه وخت چې کله له المارۍ څخه یو شی راخلو. په داسې حال کې چې زموږ پلرونو او مشرانو هر وخت خپل لاسونه پورته کول او د ونو څخه به یې میوه او شیان راټولول. راډیو ټایسو موږ سره مرسته کوي چې د بدن د ټولو لومړنیو حرکتونو تمرین وکړو. یوګا په جاپان او همدارنګه په غربي هیوادونو کې مشهوره ده. یوګا د هر چا لخوا ترسره کیدای شي. د دې ځینې حرکتونه حتی حمل لرونکي میرمنې او فزیکي معلول کسان هم کولی شي. یوګا اصل کې له هند څخه راغلی. 1000 کاله مخکې د دې لپاره رامنځته شوې چې زموږ ذهني او فزیکي عناصرو سره یو ځای کړي. د یوګا کلمه په خپله د سانسکریت له یوګ اصطلاح څخه اخیستل شوې. د لرګي هغې برخې ته ویل کیږي چې حیوان پورې تړلی وي او ګاډۍ پرې کشوي. یوګا هم هڅه کوي په ورته ډول سره بدن او ذهن سره متحد کړي. زموږ د شاوخوا نړۍ سره په همغږۍ کې د سالم ژوندانه طرز العمل ته لارښوونه کوي. د یوګا اصلي موخې په لاندې ډول دي: څو موږ خپل انساني طبیعت ته نږدې کړي، ذهني او فزیکي پاکوالی، څو موږ خدای ته نږدې کړي. د یوګا سټایلونه او ډولونه. د یوګا ټول ډولونه یو هدف لري. د یوګا ډیر ډولونه شته چې دودونو او روایاتو ته په کتلو سره یې په منځ کې توپیر راغلی. ماهرین وایي چې د یوګا ترمنځ توپیرونه نشته. دا توپیرونه یوازې د دې لپاره دي چې له موږ څخه غوره څوک جوړ کړي. د یوګا بیل ډولونه. که څه هم ټول د ورته اهدافو په لور متوجه دي، د یوګا ډیری ډولونه شته چې د دودونو او متنونو سره سم توپیر لري چې له هغې څخه دوی رامنځته شوي. د دوی ترمنځ توپیرونه دروغ دي، لکه څنګه چې ماستران وایي زموږ د غوره ځان سرمشریزې ته په لار اچول شوي. جانا یوګا د حکمت یوګا. په دې کې تاسو د نظم او ذهني ودې په لټه کې یاست. کورما یوګا په عمل کولو تمرکز کوي، په دندو او مسؤلیتونو تمرکز کوي څو ځان او ټولنې ته ګټه ورسوي. بختي یوګا د عقیدې یوګا او خدای ته تسلیمېدل.
د منتر یوګا د آرامۍ حالت ته د رسیدو لپاره د منترونو په لوستلو تمرکز کول. کنډایلیټي یوګا مطلوب ذهني حالت ته د رسیدو لپاره مختلف ګامونه رامنځته کوي. راجا یوګا د شاهي لارې په نوم هم پیژندل کیږي. د ځان او نورو سره د اړیکو تر سره کولو په لور یو لړ ګامونه پکې شامل دي. هاتا د یوګا یو ډول، په دې کې تاسو باید په ساده ډول د 12 اساسي حرکتونه تعقیب کړئ. لومړی، دواړه پښې مو سره نږدې کړئ، مستقیم ودرېږئ، خپل عضلات آرام وساتئ. اوس ساه وکاږئ. دویم، د خپلو لاسونو ورغوي مو د سینې مخې ته یو ځای ونیسئ. اوس چې تاسو خپل لاسونه له خپل سر څخه لوړ پورته کوئ او یو څه د شاوخوا ته کږیږئ، د دې ټول حرکت په وخت کې ساه واخلئ. دریم، مخ ته راکاږه شئ او لاسونه مو ځمکې ته ورسوئ. د دې حرکت په جریان کې ساه وکاږئ، ځمکه لمس کړئ، زنګنونه مو باید سیده وي. څلورم، راسته پښه شاته وغځوئ، څو د خپلو پښو په ګوتو سره ځمکه لمس کړئ. دې وخت کې ساه واخلئ. پنځم، دا بله پښه هم شاته وغځوئ، خپلې پښې او لاسونه مستقیم وساتئ. دې وخت کې ساه همداسې په ځیګر کې بنده وساتئ. شپږم، اوس کله چې تاسو ساه کاږئ، خپل لاسونه کاږه کړئ او خپله سینه ځمکې ته راوباسئ، زنګنونه پر ځمکه تکیه کړئ. اووم، خپل لاسونه مستقیم کړئ او پر ملا کاږه شئ، د خپل بدن نیمایي برخه په ځمکه کې وساتئ، ساه واخلئ. اتم، خپل لاسونه او پښې په ځمکه کېږدئ، خپلې پښې پورته کړئ، د بدن منځنۍ برخه مو پورته کړئ. لاسونه مو باید له ملا سره سیده وي او پښې مو ښکته خواته سیده وي. د ټول حرکت په جریان کې ساه وکاږئ. نهم، راسته پښه مخې ته راوړئ او چپه پښه وغځوئ. زنګونه او پښه باید ستاسو د سر لاندې او ستاسو د لاسونو ترمنځ یو ځای شي. ساه واخلئ. لسم، د دریم حرکت په څیر اوس سیده ودرېږئ، مخ ته راکاږه شئ او لاسونه مو ځمکې ته ورسوئ. زنګنونه مو باید سیده وي. ساه وکاږئ. 11، د دویم حرکت په څیر اوس چې تاسو خپل لاسونه له خپل سر څخه لوړ پورته کوئ او یو څه د شاوخوا ته کږیږئ، د دې ټول حرکت په وخت کې ساه واخلئ. 12، بیرته خپل عادي حالت ته راوګرځئ او ساه وکاږئ. تایچی د تایچی چوان یا تایچی چیقان په نوم هم پیژندل شوی. تایچی یو چینایي مارشل آرټ او رزمي ورزش دی چې له لسګونو کلونو راهیسې رواج لري. دا په جاپان کې هم خورا مشهور دی. د چینایي کلتور له مخې دا د تاویست ماستر او د مارشل آرټ د متخصص ژانګ سانفیانګ لخوا رامنځته شوی. په 19مه پیړۍ کې یانګ لوچان نورې نړۍ ته وروپېژانده. تایچی په اصل کې یونیجا یا داخلي مارشل آرټ و، په دې معنی چې هدف شخصي وده وه. د ځان پر دفاع باندې تمرکز کوي. څوک چې د دې تمرین کوي هغوی ته دا درس ورکوي چې د امکان تر حده په لږ قوې کارولو او پر چټکتیا تکیه کولو سره خپلو مخالفینو ته ماتې ورکړي. تایچی د بدن او ذهن د رغولو او د روغتیا او داخلي سولې د ودې لپاره هم زیات وخت کارول شوی. د دې لپاره چې د چین خلک لا ډیر فعال شي، د چین حکومت دې ته د تمرین په توګه وده ورکړه. نو ځکه تایچی د مارشل آرټ سره خپل اصلي اړیکه له لاسه ورکړه. اوس د مارشل آرټ او رزمي ورزش پر ځای د روغتیا او هوساینې لپاره کارول کیږي. د تایچی ډولونه او سټایلونه. تایچی مختلف ډولونه لري. هغه مشهور یې دا دي: د چین سټایل ورو او تیز حرکتونه یو له بل سره بدلوي. یانګ سټایل تر ټولو مشهوره بڼه یې همدا ده. دا آرام او ورو حرکتونه دي. وو سټایل کوچني او آرام حرکتونه استعمالوي. هاو سټایل پر داخلي حرکتونو زیات تمرکز کوي او ډیر لږ په داخلي حرکتونو تمرکز کوي. دا ډیر کم استعمالیدونکی تمرین دی. که څه هم د دې ټولو ترمنځ توپیر خامخا شته، خو په خپل ځان کې یو شانته موخې لري. په خاموشۍ سره د حرکت کنټرول، د تندرستۍ او روغتیا له لارې پر ځواک باندې بریالي کېدل، ناوخته حرکت کول خو ژر پای ته رسول، د ځان او خپل مخالف پیژندل. د تایچی 10 اساسي اصول. د ماستر یانګ چینګ فو په وینا د تایچی سم تمرین 10 بنسټیز اصول لري. لومړی، د خپل سر څخه موتاج پورته کړئ او خپل ټوله انرژي او توانایي هلته راټوله کړئ. دویم، خپل سینه سخته او مضبوطه کړئ. د بدن لاندې خوا مو سسته کړئ او ملا مو پراخه هواره کړئ. دریم،
خپل کمر آرام کړئ او اجازه ورکړئ چې ستاسو بدن ته لارښوونه وکړي. 4. د دروندوالي او سپکوالي ترمنځ توپیر زده کړئ. پوه شئ چې ستاسو وزن څنګه ویشل کیږي. 5. اوږې آرامې کړئ څو آزاد حرکت وکړي او د انرژي جریان ته وده ورکړي. 6. د بدن د قوت په پرتله د ذهن چټکتیا ته ارزښت ورکړئ. 7. پورتنۍ او ښکته بدن برخه سره یو ځای کړئ څو یو ځای حرکت وکړي. 8. خپل داخلي او خارجي بدن سره یو ځای کړئ څو د ذهن، بدن او تنفس هماهنګي جاری پاتې شي. 9. حرکت جاری وساتئ، حرکت مه ماتوئ. 10. په حرکت کې په آرامۍ پسې وګورئ. یو فعال بدن د آرام ذهن لامل کیږي. په تایچی کې د وریزو د تقلید تمرینونه. په تایچی کې یو له خورا مشهورو حرکتونو څخه دی. په دې کې لاسونه د بادونو د وریزو په څیر حرکت کوي. حرکتونه یې په دغه ډول دي. لومړی، خپل لاسونه مخته اوږده کړئ، ورغوي مو ښکته کړئ. 2. د لاسونو ورغوي مو داسې خپلې خواته راواړوئ لکه تاسو چې یوه ونه په غېږ کې نیسئ. 3. خپل لاسونه دواړو طرفونو ته خلاص کړئ. 4. کیڼ لاس مو پورته او منځ ته راوړئ او ښی لاس ښکته او منځ ته راوړئ. 5. خپل مخ ته د توپ یو شکل جوړ کړئ، لوی توپ. خپل د چپ لاس ورغوی خپل مخ ته وګرځوئ. 7. خپل وزن خپلې کیڼې پښې ته راواړوئ او په داسې حال کې چې ستاسو سترګې ستاسو د لاس حرکت تعقیبوي. 8. خپل کیڼ لاس خپل کمر ته او ښی لاس د خپل مخ پر وړاندې راواړوئ. 9. خپل وزن خپل ښۍ پښې ته واړوئ. 10. خپل بدن ښۍ خواته وګرځوئ. د خپل ټول حرکت په جریان کې خپل ښي لاس ته وګورئ چې پورته کړی مو دی. 11. دا حرکت په آرامه توګه ترسره کړئ. خپل وزن له یوې پښې څخه بلې پښې ته اړوئ او خپل د لاسونو ځایونو ته مو هم تغییر ورکوئ. 12. خپل لاسونه یو ځل بیا ستاسو په مخ کې پراخ کړئ او ورو ورو یې ښکته کړئ. خپل لومړني حالت ته بیرته وګرځئ. کیګوونګ د چیکوګنګ په نوم هم پیژندل شوی. کیګوونګ د دوو کلمو څخه جوړ شوی دی. کیو د ژوند، ځواک یا انرژي او ګونګ د کار په معنا دی. له دې څخه معلومیږي چې د فرد د ژوند د ځواک او انرژي سره کار کوي. د کیګوونګ هنر د تعاون پر بنسټ ولاړ دی چې د ذهني او فزیکي هوساینې د ودې لپاره یو لرغونی هنر دی. دا تمرین د 20مې پیړۍ په پایل کې د روزنې او مارشل آرټ په راپورونو کې څرګند شو او د 20مې پیړۍ تر 3مې لسیزې پورې په روغتونونو کې کارول کېده. د چین حکومت وروسته کیګوونګ هم د تایچی په څیر مشهور کړ. کیګوونګ کې جامد او متحرکه فزیکي تمرینونه شامل دي چې د ولاړې ناستې او تکیه کولو په ټولو حالتونو کې تنفس چټک کوي. د کیګوونګ ډیر بیلابیل سټایلونه شته. د ټولو هدف سخوالی رامنځته کول دي. که څه هم د کیګوون حرکتونه معمولا نرم دي او تمرین یې شدید دی. د کیګوونګ ګټې د ډیری نړیوالو ساینسي مطالعاتو له مخې د کیګوونګ په څیر تایچی او یوګا د پام وړ روغتیایي ګټې لري. له ساینسي څېړنو څخه دغه ګټې ثابتې شوي دي، لکه څنګه چې د سان فرانسیسکو د کیګوونګ انسټیټیوټ ډاکټر کینیک ام سانسیر په خپله مقاله د کیګوونګ طبي ګټې کې لیکلي دي. د دماغ د څپو ترمیم او سمون، د جنسي هورمونونو توازن ښه کول، د زړه له حملې څخه د مړینې کچه ټیټول، د لوړ فشار لرونکي ناروغانو کې د وینې فشار ټیټول، د هډوکو منځ کې شته مواد ډیروي، د وینې د دوران ښه کول، د بوډاتوب سره تړلې نښې کمول، د بدن په عضلاتو کې توازن او فعالیت پیدا کول، دماغ ته د وینې ښه کول او د ذهن او بدن اړیکه ټینګول، د زړه فعالیت ښه کول، د سرطان د درملنې په ثانوي اغیزو کې د کمښت سبب ګرځېدل. د دې تمرینونو سرته رسول نه یوازې زموږ بدن او رنګ ښایسته کوي، ترڅنګ یې زموږ د ژوند په اوږدولو کې هم مرسته راسره کوي. د کیګوونګ تمرین کولو میتودونه. د دې لپاره چې کیګوونګ په سمه توګه تمرین کړو، موږ باید په یاد ولرو چې زموږ د اصلي ژوند انرژي زموږ په ټول بدن کې بهیږي. موږ باید پوه شو چې څنګه د هغې ټولې برخې منظمې کړو. لومړی، تایوشین د بدن منظمول. د بدن د سم حالت په غوره کولو سره دا اړینه ده چې په ځمکه کې په ټینګه سره ریښې ولرئ. دویم، تایوشی د تنفس منظمول، څو پورې چې آرام، ډاډه او مطمئنه کیږئ. دریم، تایوحسین
د ذهن منظمول تر ټولو پیچلی یې همدا دی، ځکه په دې کې دماغ د فکرونو او خیالونو څخه ازادیږي. څلورم، تایوچي، د بدن انرژي منظمول، یعنی د ژوند انرژي منظمول. د دریو بنیادی عناصرو له لارې د انرژي منظمول څو خپل فطري حالت ته راوګرځي. پنځم، تایوشین، د روح منظمول. روح په اصل کې د دې مبارزې هغه اصلي بنیاد او قوت دی. په دې توګه د یو انسان د جسم ټولې برخې د یو واحد هدف لپاره یو ځای کار کولو ته چمتو شي. د کیګوونګ 5 عناصر. د کیګوون غوره پیژندل شوي تمرینونه یوه لړۍ لري چې پر 5 عناصرو ولاړه ده: ځمکه، اوبو، لرګي، فلز او اور. د حرکتونو دا لړۍ هڅه کوي چې د انرژۍ 5 جریانونه توازن کړي څو د دماغ او غړو فعالیت ښه شي. د دې حرکتونو لپاره بیلې لارې شته. موږ په دې کتاب کې د بارسلونا د کیګوونګ انسټیټیوټ څخه د پروفیسور ماریا ایزابل ګارشیا مونریال ماډل تعقیبوو. ځمکه، داسې ودرېږئ چې د پښو په منځ کې مو فاصله وي او ستاسو پښې مستقیم ستاسو د اوږو په برابر وي. لومړی، خپلې پښې لږ څه بهر ته وګرځوئ څو خپل حالت ښه قوي کړئ. دویم، خپلې اوږې آرامې او ځوړندې وساتئ او لاسونه مو هم خپلو دواړو بغلونو ته ځړېدلي پرېږدئ. دریم، لاسونه دومره پورته کړئ چې ستاسو د اوږو سره برابر شي. د لاسونو ورغوي مو باید ښکته وي. د حرکت په وخت کې ساه واخلئ. څلورم، زنګنونه مو لږ قات کړئ، لاسونه مو ښکته کړئ څو له نس سره برابر شي او ورغوي مو باید ستاسو خواته وي. د حرکت په وخت کې ساه وکاږئ. پنځم، د یو څو ثانیو لپاره همداسې پاتې شئ او پر خپل تنفس تمرکز وکړئ. قدرمنه اوریدونکو، د نن دا خپرونه مو په همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې دې چې بیا به مو خدمت ته حاضرېږم اجازه اخلم. پاک څښتن مو مل، د خدای په امان.